نوم ګل محمد بیتاب دی او زه د پښتو ادبي فورم پېښور پښتونخوا سره تعلق ساتم. دا زموږ داسې یو تنظیم دی چې په دې کې زموږ څوک عهدیدار نشته، بس دغه څلور واړه په خپله څو کسان چې دي څومره چې دي عهدیدار هم دي او بس خادمان هم دي. نو دا زموږ شپږم پروګرام. دې نه مخکې موږ مختلفو لیکوالانو ته، شاعرانو، ادیبانو، محققینو، نقادانو ته موږ ایوارډونه ورکړي دي وخت په وخت باندې. دا د هغه سلسلې شپږمه کړی وه. دا ځل چې موږ کوم 3 کتابونه خوښ کړي وو یا 3 شخصیات وو، په هغې کې لومبی عبدالحمید زاهد صاحب چې د هغوی 3 اهم تالیفات وو. یو د سلیم راز سریزي، یو در یتیم د خپل وخت چې دا په قاضي عبدالحلیم اثر افغاني صاحب باندې و، یو د شفق رنګونه په ممرې شفق صاحب باندې و. دویم کتاب چې و نو هغه هم د اقبال حسین افکار صاحب 15 د ریپورتاجونو کتابونه و، په هغوی باندې و. د هغوی له په دې سلسله کې ایوارډ و. او دریم چې دی نو د غوره ترجمې په لړ کې سید محمود احمد صاحب له مونږه ایوارډ اعلان کړی و. په دوی باندې بیا کومې مقالې وویلې شوې نو په هغې کې لکه ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب، ممرې شفق صاحب او ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب، دوی په ژوند او فن باندې پوره مکمل زما خیال د ډېرې تفصیلي مقالې وویې، ځکه چې هره مقاله د نیمې ګنټې نه کمه نه وه بلکې زیاتې هم وې پکې. نو مونږ د دوی شکریه ادا کوو، د دې ملګرو راغلو لیکوالو مېلمنو کوم چې د اسلام آباد کې وو، ستاسو بیا د دې اسلام آباد ریډیو سټیشن ستاسو د پروډوسر امین منګش هغوی هم شکریه ادا کوو چې موږ ته دا موقع برابر کړو زموږ د آواز رسۍ نورو خلکو ته. انشاءالله دا به دغه شان جاري وي. څومره چې زموږ وس کېږي نو اکثر غونډې خو موږ هلته پېښور کې کوو، خو دا یوه غونډه پکې موږ د ښار نه بهر هم راوویست او ګورو چې لکه دې ته د خلکو څنګه ریسپانس دی. زما خیال نه ماته خو داسې محسوسه شوه چې خلک ورته خوشحالېږي او موږ هم ورته خوشحاله شو. خلک هم ولیدل، موږ یې ولیدو او دا شخصیات هم ونازول. انشاءالله نور به هم کوو. ها البته موږ د دې ادبي شخصیاتو سره کله کله د لوبو په میدان کې، د موسیقۍ په میدان کې، د مصورۍ په میدان کې، د ایکټینګ په میدان کې هم څه ایوارډونه ورکړي دي او مخکې هم دا جاري ساتو. مهرباني.